دوستانو حدیث مبارک راځي الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. یعنی ګانا بجانا دا منافقت پړه کې داسې را زرغونی او دا منافقت پړه کې داسې را پیدا کوي لکه څنګه چې اوبه شینکې را زرغونی او شینکې را ټوکوي. یعنی د اوبو په ذریعې سره د فصل آبیاري کیږي او فصل ښایسته کیږي او مزیدار کیږي. دا کشانتې ګانې بجانې اورېدو سره د مسلمان پړه کې منافقت پیدا کیږي او د منافقت د وجې نه بیا دی دروغ هم وي او دی به دوکم کوي، دی به واده خلافي هم کوي، دی به بې حیا وي، دی به غیبت هم کوي. نو د دې وجې نه مسلمانانو وروڼو د ګانې بجانې نه احتراز پکار دی او ځان ساتل پکار دی. او بعضې نو مسلمانان خو ډېر زیات بد کوي. هغه داسې چې کله ته سټیټس وغیره وګوري یا په فیسبوک باندې اکثر دا خلک خپل ریل لګوي یا سټوري وغیره ولګوي، نو اکثر چې د کوم ویډیو پرې خوستي هغې سره ګانه لګولي یا ورسره ساز لګولي، نو دا کوم عمل چې وکړو یعنې په ریل یا په سټیټس یا په سټوري وغیره باندې خپل تصویر پرې خوستی وي یا بل څه ویډیو د سره ګانه پرې خوستی وي، نو دا خو د په خپله د ګناه کار وکړو او د ګناه عمل یې وکړو. او دې نه علاوه چې څومره مسلمانانو د دا سټیټس دا ریل وکته او هغې ګانه ورېده، نو هغې ته د خپلې ګناه هغه وبال به هم ورسي او د هغې د ګناه وبال په ده باندې هم دی. یعنې ده ډبل ګناه وکړه، یو خو خپله ګناه په خپله وګټله او خپله ګناه ورته خپله میلاو شوه، او بل د هغه مسلمانانو یا د هغه انسانانو ګناه ورته هم میلاویږي چې څومره خلک دا سټیټس د ده اوري د ګانې والا او څومره خلک د هغه ګانې والا ریل د ده اوري د هغې ګناه هم په ده باندې ده. او دې وجې نه تاسو سوچ وکئ بعضې وخت انسان وفات شي او انسان به په دنیا کې نه وي، دی په قبر کې پروتي د خپلو اعمالو سره مخامخي او د خپلو اعمالو حساب کتاب به ورکوي، او په دغه دوران کې په دنیا کې به د ده هغه لګولې شوی سټیټس د ګانې یا شیر کړی شوی ریل د ده د ګانې یا عام ګانه بجانه چې د شیر کړي هغه په دې دنیا کې چلی هغه به خلک ګوري، نو په مفتو کې به د هغې د ګناه وبال او ضرر په ده باندې هغه لاګو کېږي په دغه قبر کې. نو دوستانو دې نه ځان ساتل پکار دي او دې نه احتراز پکار دی.